أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب الغسل المسنون. باب ثابت دی په بیان کې د هغه غسل چې هغه سنت غسل دی. وهو دا سنت غسل چې دی اربعه څلور قسم دي. څلور ځایه غسل کول دا سنت دی. عند ابي حنیفه رحمت الله تعالی علیه پنځ د امام صاحب رحمت الله علیه. الاول اول غسل چې دی غسل الجمعه د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا سنت دی. والثاني او دویم غسل غسل العیدین غسل د اخترانو دی. په لوی اختر او په کشنی اختر کې غسل کول دا سنت دی. والثالث او دریم غسل چې دی غسل دی یوم العرفه د ورځې د عرفات. د عرفات په ورځ باندې غسل کول دا سنت دی. والرابع او څلرم غسل چې دی غسل دی الاحرام د احرام عند الميقات په نزد د میقات. یعنی هغه څوک چې په حج کې دی احرام تړي دغه ځای ته چې دی ورسېدی غسل کول د دپاره دا سنت دی. ګوره د عرفات په ورځ باندې چې دی عرفات لځي غسل کول د دپاره سنت دی. نو د جمعې د ورځې غسل او د اختر د ورځې غسل او د عرفات د ورځې غسل او د احرام د ورځې غسل دغه د احرام دپاره غسل کول دغه څلور غسلونه چې دي دا د امام صاحب رحمت الله علیه په نزد باندې دا چې دي دا سنت غسلونه دي. برحمتک پر رحمت ستا سره یا ارحم الراحمین ای بخښونکی مهربانه. دا کتاب پر دې ځای باندې تمت بالخیر پر دا ځای باندې خلاص شو. الله تعالی دې موږ ته د دې کتاب په برکت سره د نورو کتابو د خلاصولو توفیق هم راکړي چې زموږ دا درسي کار در ورځې در قیامته پورې جاري وي یا زموږ دا درسي کار زموږ در ژوند پورې زموږ در خولې راوځي او در تاسې پورې درسیږي. صدق الله العلي العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.